بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې د کمپیوټر له سکرین څخه سکرین شاټ واخلو او یا ویډیو ریکارډ وکړو بیا د کوم اپلیکیشن لکه کمپیوټر یا نورو ویډیو ریکارډینګ څخه نو یا سکرین ریکارډینګ نه بغیر داسې آپشن په وینډوز کې خپل څه چې باور به هم لکې چې تر اوسه به هم تاسو نه وي لیدلي نو تاسو به راسئ هغه ته دا کیبورډ ته به راسئ. کیبورډ کې به تاسو د پرنټ سکرین کی بټن کلیک کړئ. دا هم چې کله کلیک کړه نو تاسو ته به داسې یو مینو راسي. د مینو کې که چېرته غواړئ سکرین شاټ واخلئ تاسو ته لومړی دلته آپشن درکوي چې دا ریټنګل دا دنده لري چې ته وایې چې زه خالي دومره ځای سکرین شاټ اخلم. دا سکرین شاټ ته واخیسته نور دا چېرته ځي هغه هم درته وایم چې دا اوس چیرته ځي او چیرته موقعیت پیدا کوي. دلته در مسیج درکوي. مسیج نه وروسته به دلته څه کې کنټرول سیف کې دا چې چیرته سیف کول ته غواړي هغه ته سیف کوی سي. نو اوس دا دلته چې کنټرول سیف دی کړي دلته هغه سکرین شاټ فولډر ته تیار دا اوس ما هغه کړي دي نو همالته ځي هلته به سیف کې نور تاسو ریکارډ د سکرین شاټ واخیسته. بل لاره چې څنګه کولی شو چې د بسته صفحې هغه واخلو مطلب سکرین شاټ واخلو. دا تاسو چې پرنټ سکرین کی کلیک کړئ نو تاسو دلته ورته وایئ چې ماته د بسته وینډو راته واخله. وینډو به کلیک کړئ بسته وینډو به درته واخلي. که فول سکرین د فول سکرین به درته وښي او که ته وایې چې نه زه په پری هینډ باندې په لاس باندې یو څه هغه کومه لکه پری هینډ ما کلیک زه ورته وایم چې دومره هغه مې په کار د سکرین شاټ دومره ځای دا سکرین شاټ به تاسو ته واخلي. اوس به مسیج درکړي دلته دا ډایرکټ باندې کلیک کړه سنیپ ټول ته او دا چې کنټرول سیف کړه چې دا هر شي ته سیف کوي هغه ځای ته به ته سیف کړې. بله لاره دا ده چې پرنټ سکرین کې به ووهې او پرې هند کې به انشاءالله دغه څه نه وي. بل یو کس پوښتنه چې څنګه ویډیو ریکارډینګ وکړو. ویډیو ریکارډینګ ډېر اسانه ده. تاسو راسئ ویډیو ریکارډینګ دا دویم آپشن به کلیک کړئ. دې آپشن ته چې راغلی ته ورته وایې د کوم ځای ریکارډ کوئ. زه ورته وایم د خالي د ریټنګل په واسطه یو ځای هغه کوم چې دومره غواړم دومره ریکارډ وکړم. دا چې کله تاسو کلیک کړئ دلته به راسي تاسو هغه دا آپشن نه درکوي. سټارټ باندې کلیک وکړئ او سټارټ باندې چې کله کلیک وکړئ نو دا 2-3 ثانیې غواړي اوس د زمونږ ویډیو ریکارډینګ شروع سي. کله چې شروع سي که غواړئ پوښ کوئ ته یعنې مطلب تر څوک راغله هغه سره خبرې کوئ بیرته شروع کوئ نو دا باندې کلیک او که چېرته غواړئ بیخي ودروي نو په ده باندې کلیک وکړه. په دې چې کله کلیک وکړه ډایرکټ به دلته تاسو سره ویډیو راسي. دا ګورئ اوس دا ویډیو تاسو ته راغله. اوس دا ویډیو چېرته سیف کول غواړئ کنټرول سیف کوئ نو هر چېرته چې سیف کول غواړئ دا وخت موږ یو دانه ریکارډ کړی ډایرکټ تاسو به څه کوئ د سره ویډیو به ریکارډ سي. نو ډېرې یو اسانه طریقه نو چې زه باوري یم چې تاسو به چا نه وه ښودلی.